افغانستان به د ورلد کپ د مهم آغاز سبا د نیوزیلند په وړاندې اولنۍ لوبه کوي او دا لوبه په چیپوک سټیډیم کې د چنای کې او چنای پیچونه ډیر زیات سپین بالرانو ته جوړ دي. نو د افغانستان لپاره دا یو ډیر زیات فیور ده چې دوی اول کچيري بیټینګ وکړي نو یو سل اتیا یو سل شپېته سکور سي جوړ کې بیا دوی نیوزیلند راي سارور شي په خپل سپین بالینګ باندې. بل دا ټولې لوبې د افغانستان لپاره ډیر زیات مهمه دي ځکه چې دا ګروپ ډي ډیر زیات انټرېسټډ ده په ټول ورلد کپ کې ډیر زیات انټرېسټډ ګروپ ده ځکه چې دلته درې کوي ټیمونه دي یو نیوزیلند ساوث افریقا او افغانستان په دغه درې کې به 2 سوپر 8 ته کوالیفای کوي. په دغه وجه باندې دا ګروپ ډیر زیات انټرېسټډ ده. په نورو ګروپونو کې داسې لوبډلې نشته چې هغه درې کوي ټیمونه وي. نو اتمن د افغانستان لپاره یا نیوزیلند ماتول ډیر ضروری دي یا ساوث افریقا ډیر ماتول ضروری دي. بیا نور ټیمونه سو کینیډا سو یو ای سو دا موږ ماتول شو. نو په ټیم کې موږ هیڅ قسم مشکل نه لرو. زموږ میډل اورډر هم سترونګ دی او ټاپ اورډر هم سپین بولینګ لاین اپ هم خدای را سره فاست بولینګ لاین اپ کې موږ څه تغییر راوستي دي څه چینجز هم پکې راوستي دي. خو بیا هم چې کله دوی ګراوند ته لاړ شي خپل 100% ورک په فیلډینګ بولینګ په هر شي کې نو بیا ګټل بیلل دا د لوبغاړو په لاس کې نه وي. نو ان شاء الله بس 100% فایټ چې دوی ورکم دا د موږ لپاره ډیره زیاته مهمه ده. نو خپل رائے په کمنټ کې اتمن شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.